یو غربي ځوان د کلیسا زنګ وکړنګېږي. یو د پخو مټو قوي ځوان په جنګي لباس کې د پادري مخې ته خم شي. پادري ته وایي سپېڅليه پلاره اندلس ته ځم. خبر شوی یم هلته کلیساوې ړنګې شوي دي، د صلیب توغ ویجاړ شوی دی. موږ باید بیرته بیزنطین په خپلو پښو ودروو. پادري ورته دعا وکړي، د کلیسا تر دروازې رخصت کړي، اندلس ته لاړ شي. د الزهرا په ماڼۍ د هلال بیرغ رپیږي. د قرطبي په جامع مسجد کې د کعبې رب ته سجدې کیږي. د سیرانویدا په واورینو څوکو د تکبیر زمزمه غږیږي. هلته راډرک نه و، د هرقل سلی ړنګ و. د صلیب نغارې د تکبیر په ملکوتي نارو کې خپ وې. ځوان په ژړا شو. نږدې یوې زړې کلیسا ته ننوته او د لرګي په تنې ځوړندې مجسمې ته یې ډېر وژړل. یو زوړ بوډا راهبې خواته راشي، درد ورسره شریک کړي. بوډا ورته وایي مسیح پلار زموږ امتحان اخلي. موږ د اندلس په څیر ایلیا هم د لاسه ورکړه. موږ ته به زړو پادریانو کیسه کوله چې هلته د ایلیا یعنی بیت المقدس په خاورو کې ستر مسیح خاپوري کړي دي. بیت المقدس د مسیح ښار دی. لاړ شه د بیزنطین بیرغ هز کړه. په اندلس کې جګړه بې ګټې ده. ځوان ایلیا ته لاړ شي، د سور کمر تاریخي کلا ته ودرېږي. هغې زړې کلیسا ته ورشي چې د دوی په نیز د عیسی علیه السلام پکې پدار شوی دی. د قسطنطین مور غږی وکړنګوي او د خپل وروج د شپو یاد راتازه کړي. د اقصا پر سپینه خاوره د صلاح الدین ایوبي بیرغ هسک وي او د لویدیز نایټاني له نوم څخه ډار خوري. ځوان د تیت او پرک صلیبیانو د اتحاد هڅې کوي او نور ځانان ته د تیر دور احساس ورکوي. د خپل شړ شوي تمدن ریښو ته عبور کوي او د بیت المقدس د ازادۍ خوبونه ګوري. تاسو به فکر کوئ چې دا څوک دی؟ دا د هالیووډ د فلم یو هیرو دی. لویدیز د دې په څیر ډیر فلمونه جوړوي، لیکچر نوټونه ورکوي، پروګرامونه دایروي چې ځوانانو ته د نصرانیت د یووالي تلقین ورکړي. دلته که موږ په اقصا وژړل یا مو یو لفظ له خولې وواته، هر غرب ځپلی به راجګ شي. پردي پالی خپل هیواد درڅخه هیر دی. اقصا څه کوئ؟ د خپل هیواد غم وخورئ. مګر لویدیز په خپل دین کې پوله نه پیژني. دا ځوان له فرانسې د بیت المقدس انګړ ته راشي او د صلیب غم یې ژړوي. خو دلته زموږ مسلمانان پوله پالي. اقصا د هر لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویونکي حرم دی. اقصا خپله وګڼئ. اقصا د امت د بدن یو مهمه ټوټه ده. امت واحد جسد دی. نن د روژې 15مه ورځ ده. د هر کال په څیر سږ کال هم د اقصا په دیار کې ویر ګډ دی. یهودو لمونځ کوونکي مسلمانان ځورولي دي. زه په ټولنیزو رسنیو کې د اسرائیلو وحشت ننداره کوم. د امت پر حال ژړا راشي. په هغې ورځ راته د مدینې څخه ملګري عبدالله یو انځور ولیږه. ویل سید اکرام رور دا د فلسطین ځوانان دي، له روژه ماتې وروسته فوټبال کوي. د دوی په اقصا کې ویر ګډ دی او دوی غواړي هر یو رونالډو او میسي جوړ شي. افسوس راغی. زه له حکامو ګیله نه لرم. حکامو یوه خیالي نړۍ جوړه کړې ده، پکې بوخت دي. له ځوانانو څخه مې ګیله کیږي. ذهن ته مې د لومړیو پیړیو ځوانان راشي، چیرته هغوی او چیرته مونږه. د احد په ورځ د عبدالمطلب ځوان زوی حمزه رضی الله تعالی عنه او نور ځوانان وویل د الله رسوله مونږ به ډوډۍ ته هیڅ لاس ورنوړو چې تر څو مو له مدینې څخه بهر دفاع نه وي کړې. د سلفو د زمانې ځوانان او زموږ د زمانې ځوانان په هیڅ شکل د پرتلې وړ نه دي. کاش د هغوی زرمه برخه احساس هم په مخ کې وای. صلاح الدین ایوبي به ویل ما ته کله کله خوب نه راځي، فکر کوم چې اقصا اشغال ده، زه ولې ویده پاتې شم. هغه چې ماشومو پلار له لوبو بند کړ، ورته یې وویل زویه زه لوبې کوونکي نه غواړم، زه هغه زوی غواړم چې د اقصا فکر ولري. ځوانان د امت د ملا تیر دی. ځوانانو ته د رسول الله هم هیلې وې. د احد په ورځ عبدالله بن ابی بن سلول په نوم منافق مشر له جنګ څخه واپس شو. ویل زموږ خبره نه منل کیږي او د ځوانانو منل کیږي. زه وایم په داخل د مدینې کې جنګ کوو. محمد صلی الله علیه وسلم ونه منله او بهر ته جنګ چې د ځوانانو نظر ومنل شو. یو منافق مشر ستون شو، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځوانانو سره وعده کړې وه چې بهر به جنګیږو او همداسې وشوه. د نخله او قرن صالب په لاره کې ورته د غرونو ملک یعنی فرښته راغله. وی ویل محمده زه د غرونو ملک یم، رب را لیږلی یم، که ته حکم وکړې زه به دا احشبین دواړه غرونه د مکې په خلکو را یوځای کړم او میده میده به یې کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل نه، زه په دې امید یم چې الله جل جلاله به د دوی له نسلونو داسې خلک وزیږوي چې یوازې د الله جل جلاله بندګي به کوي او شریک به ورسره نه نیسي. هو همداسې وشول. زوړ ابو جهل مسلمان نشو، خو ځوان زوی اکرمه رضی الله تعالی عنه مسلمان شو. زوړ عتبه مسلمان نشو، خو ځوان زوی حذیفه رضی الله تعالی عنه مسلمان شو. زوړ امیه مسلمان نشو، خو ځوان زوی صفوان رضی الله تعالی عنه مسلمان شو. داسې زرګونه ځوانانو
داسې زرګونه ځوانانو چې دلته یې ذکر کول وخت نیسي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هیله وه. که د عذاب مطالبه یې کړې وه نو د ولید بن المغیره له کورنۍ به خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه څنګه د ځوانې هیلې په توګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی وی. آیا د طلحه بن ابي طلحه العبدري له کورنۍ به څنګه عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنه د ځوانې هیلې په توګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی وی. نن موږ هم له ځوانانو بلها توقعات لرو. هیلې مو ورته کتار دي. د جمهوریت په کلونو کې کابل ته تلم. د ماهیپر په لاره مې څه دنګ ځوانان ولیدل چې په ګاډي کې په لوړ غږ هندي ګانه لګولې وه او ورته ګډېدل. د هندي نڅاګرو تمثیل یې کاوه. ولس ته یې پردی کلتور ښوده. سپک حرکتونه یې کول. ملګري ته مې ویل له دوی نه د اقصا د ازادۍ تمه لرل هسې بې ځایه خبره ده. موږ هم ځوانان یو، مستی لرو. شاید ډېرې شوخۍ مو کړې وي خو اقلا دومره خو باید ونه کړو چې راتلونکی نسل ته وښیو چې موږ نڅېدونکي وو او د اقصا په نوم کوم څه نه پېژنو. خپل نسلونو ته به ښایو چې اقصا زموږ لومړۍ قبله وه او د دې دفاع د ټول اهل اسلام مسله ده. چا راته ویل ته له حکامو زړه خورې، شکایت ترې کوې. ما ورته وویل زه له هر حاکم ګیلمن نه یم. زه وینم ځینې احساس لري خو قدرت یې کم دی او ځینې قدرت لري مګر احساس میراتمړی ورسره نشته دی. د یو غربي لیډر کیسه مې ورته وکړه. هغه وایي د اسلامي هیوادونو ډیرو مشرانو به عوامو ته د اقصا د ازادۍ مسله ورمخته کوله. د عمل او اقدام وعدې به یې ورکولې. د ځوانانو له احساس به یې دا ګټه واخیستله چې یو مقام ته به یې ځان ورساوه. نو بیا به نه اقصا وه او نه هغه وعدې. غربي لیډر وایي 10 کاله کېږي چې د عرب او عجمو د سیاسي رهبرانو سره ګورم. ما سره یو هم د اقصا په تړاو کومه خبره نه ده کړې. ګویا دوی هیڅ کومه اقصا نه لري او نه یې له تاریخ خبر دي. د تعصف اوج د سعود کورنۍ د نظر بن حارث پر پل روانه ده. نظر د روم، فارس او شام غوره شراب مکې ته راوړل. په ډیر فخر به یې ویل د محمد صلی الله علیه وسلم په مجلس کې د شان مزې چیرته دي. د سعود کورنۍ هم د نړۍ ټول الکولي مشروبات آزاد اعلان کړل. نظر بن حارث به روم، فارس، حرا او شام ته لاړ. د هغه ځای د اتلانو کارنامې مکې ته را نقل کړې. کتابونه یې راوړل او د رستم، اسفندیار او هرکلیوس کارنامې به یې بیانولې. بیا به یې ویل د محمد صلی الله علیه وسلم په مجلس کې د عام خلکو خبرې کیږي خو دلته د نړۍ د مشهورو اتلانو کیسې کیږي. د سعود کورنۍ هم د نړۍ د ګوټ ګوټ نه د بالیووډ او هالیووډ اتلان راغواړي. د حبیب پر خاوره د دوی د فلمونو اتلولۍ وړاندې کوي. نظر بن حارث به نڅاګرې وینځې راوستلې. د مکې اوږدې شپې به یې د دوی په نڅاو را لنډې کړلې. پر سبا به لګیا و محمد صلی الله علیه وسلم تاسو سره د جنت وعدې دي خو زما مجلس کې دا هر څه وینئ. هلته د بلال او صهیب په څیر غریبان ناست وي خو زما مجلس کې نڅاګرې ناستې او مالداره خلک ورته راځي. د سعود کورنۍ هم د نړۍ له هر کونج نڅاګرې نجونې ډومان او هجلاګان راولي او کنسرټونه جوړوي. د دوی پر خاوره هم کله بوش، کله اوباما او کله هم ډونالډ ټرمپ یا بایډن پښه کیږدي او د نظر بن حارث په څیر د غرور احساس کوي. نظر بن حارث به د یهودو، نصاراو، مجوسو او د کعبې د 360 معبودانو صفت کاوه. د سعود کورنۍ هم د هر بېدینه کوربه وي. دیني ازادي لګولې ده. یهود، نصارا یې دوستان او د حقیقي مسلمانانو سره یې ورانه ده. د نظر بن حارث تشویق ته ابو جهل راتللو او د سعود کورنۍ د اسلام ضدو فعالیتونو تشویق ته معاصر ابو جهل ارتوډکس پاپ راځي. په ابوظبي کې بیت الابراهیمي جوړیږي. دلته به مسلمان خپل مسجد لري، نصارا به خپله کلیسا لري او یهود به خپل معبد لري. د دې لپاره د ابراهیم علیه السلام نوم ورته غوره کړی دی چې د دې درې واړو ادیانو د انبیاو نیکه ابراهیم علیه السلام دی. عرب غواړي د دې لارې نړۍ ته د وحدت الادیان انځور وړاندې کړي چې دا د دې عصر تر ټولو لویه فتنه ده. آیا دوی له دې نه دي خبر چې ابراهیم علیه السلام په ځوانۍ کې د توحید د عقیدې په خاطر د کوره پلار پسې واخیسته، قوم په اور کې واچاوه، پاچا له ملک وویسته، په مکه کې د وحدانیت تاندې هیلې پرېښودې. آیا دوی په دې نه پوهیږي چې ابراهیم علیه السلام د توحید عقیدې لپاره خپله کورنۍ وادي غیر ذي زرع کې پرېښودل؟ آیا دوی په دې نه پوهیږي چې ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین؟ هو، دوی په دې پوهیږي مګر د دوی اقتصاد چې غوړیږي دا باک نه ګڼي چې دین دې مخلوط شي او د وحدت الادیان اچار دې ترې جوړ شي. د وحدت الادیان علم برداران خو د مکې قریشو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل راځه ته زموږ د بتانو عبادت کوه او موږ به ستا رب ته عبادت کوو. تر دې چې نبي علیه السلام ورسره دا هم ونه منله چې د دوی بتانو ته په یوه سجده کې ټول کال د الله جل جلاله عبادت هم کېدلی شي. الله جل جلاله ته قبول نه ده. تاریخ ګواه دی چې په دې عقیدو د صنعا قلیس ړنګ شو، د اشرم فیلان د نړۍ عبرت شو، ابرهه د بابل خوراک شو،
قرامطه تیت شول او د کربلا شیعي حرم د خاورو سره خاورې شو. عرب نړۍ ته پوست موست اسلام وړاندې کوي. معنا دا چې هم د دوی خاوره د هالیوډ او بالیوډ د سنډاګانو کوربه وي او هم د دیني زعامت هم باقي وي، هم د اسلام وي، هم د یهودیت او هم نصرانیت وي، هم د حجاب وي او هم د بې خاوند د ګرل فرینډ رشتې وپالل شي، هم د ذاکر نایک د دوی میلمه وي او هم د هالیوډ د هغه تور ملحد، هم د نورا فاتحي د دوی د سټیج ښکلا وي او هم د معیوب قاري او د فیفا ډایناسوران. لنډه دا چې اسلام مساومات مداهنات نه مني او نه یې پیژني. دا کوم دلایل چې ورته د دې عصر مفتیان لټوي دا علماء سعودي او د دجال داعیان دي. د کارل مارکس دی بیخوزي، هغه به ویل دین د خلکو لپاره تریاک دی، هغه دروغ وایي. د فیفا ډایناسوران د خلکو لپاره تریاک دی. پوره یوه میاشت به میلیونونه خلک سکرین ته میخ ناست وي. امت د چرمي بال تر شا د نامردانو په پښو نه جوړیږي. امت په دې لوبو نه راپورته کیږي. د هیجان دا موقتي دوزه زموږ هیڅ په درد نه خوري. د نور لپاره دا یو سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، فرهنګي ګټور اقدام دی، خو کله چې پای ته ورسي نارې بند شي، خیال راشي او حقیقت هماغسې وي. د امت هیڅ بدل نشول. د اندلس د ماضي کیسه ده. الفانسوی تهذیب غلا کاوه او دوی د شعرونو په نشه کې ډوبو. د دې لوبو غربي چینلونه بې شمېره ګټې کوي. غربي شرکتونه بې شمېره تولیدات پر لیدونکو ګوري او پلوري. وحشي کپیټالیزم ډیر وسایل، ډیر پروپاګند په لیدونکو ګوري او خپروي یې. د نړیوالې ورورولۍ ناسم انځور وړاندې کوي. د امریکایي اسلام پیغام خلکو ته ورکوي او د آیاتونو ناسم تعبیر خلکو ته انځورېږي. د امت غفلت له همدې قیاس کړی. نن په غزه بمبارو زرګونه ماشومان شهیدان شو. غرب او اسرائیل لاس یو کړی دی. نن غزل نقشي ورکوي. په همدې شپه ریاض ښار د نړیوال تفریحي پروګرام موسم الریاض کوربه دی. په دې پروګرام کې د نړۍ مشهور فلمي لوبغاړو، د فوټبال اتلانو، نڅاګرو او ریسلرانو ګډون درلود. د دوی خرمستۍ ته سړی فکر کې لاړ شي ګویا په امت کې هیڅ غم نشته. ریاض یو وخت په ریاض التوحید مشهور و. نن په رونالډو د خپلې نیمې لوسې ملګري سره یو ځای ګرځېده. په جزیرة العرب کې دا وړ خرمستۍ سړی خفه کوي. امت کوم لور ته روان دی؟ د مستۍ په شور او زوښ کې به دوی څه د غزې د ماشومان